سوف نبقى هنا كي يزول الألم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دغه آیت مبارک چې ما ویلي دا اوس چې ناجوړې شروع د خدای تعالی چې هر مسلمان ځنځ وساتي. الله سبحانه وتعالی وایي وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. وایي که الله تعالی تا په یو تکلیف اخته کړي په دنیا کې هېڅ طاقت نشته چې تکلیف د لرې کړي. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. او چې الله سبحانه وتعالی د رحمت دروازې د خوشحالي دروازې د صحت دروازې خلاصې کړي نو په دنیا کې هېڅ طاقت نشته چې هغه دروازې بندې کړي. نو دغه د کرونا وایرس په باره کې یو څه دعاوې چې هغه به زه انشاءالله دروام سوم ګروپ ته. په هغه کې د دعاو کې د ټولو علماو مختلف دعاوې ښولې چې نو هغه موږ دلته ټولو سره یو ځای کړلې. نو په هغه کې اوله دا ده چې د ټولو ګناو څخه د ګناه کبیره څخه توبه کړل. درغو چې د ګناه کبیره څخه توبه سړی ونه کاږي که از امت یې که دغه یو نفر یې د دا حالات نه سمیږي. که یو نفر یې که ټول امت چې حالات نه سمیږي درغو چې توبه د ګناو څخه غټو ګناو څخه توبه ونه کاږي. او چې اوس توبه ونه کاږي څه مال به وکاږي. دوهم چې مفتی تقی صاحب دامت برکاتو ویلي دي چې 3 وارې الحمدلله 3 وارې سوره اخلاص قل هو الله احد او دغه سي 340 سوارې حسبنا الله ونعم الوکیل. دا اوس یو بل اډیو راغله پر اوبو دم کې ول هغه چې د وشول هغه پر اوبو دم کې او بیا نو خپل مو چې نور ته عمر کې. دا دوهم عمل. دریم عمل دا دی چې هر روزه 4 رکعات نفل د کرونا وایرس لپاره ولې چې په حدیثو کې راغلي چې د سهار د خواته 4 رکعات نفل وکړي خدای تعالی ټوله کارونه در جوړي. او دغه په قرآن مجید کې راغلي چې یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة چې ایمان والو د الله مدد ځان سره یو ځای کوي په لمانځه سره او په صبر سره. نو لمونځ هم روزه 4 رکعات نفل کول چې الله ما دغه سبا ساتي. او څلورم عمل دا دی دعای عنس. دعای عنس روزه باید سړی وای چې خدای تعالی د دان جوړي سبا ساتي. پنځم دی چې د کور وضو بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله. ولې د کور څخه وتل مجبوری ده نو په هغه وخت کې دغه دعا ویل ډیر ضروری ده چې ما درته ویلي چې واره واره چې 4 شان الله تعالی ورکوي. نو الله تعالی د هر نه جوړي سره د هر بلا سره د هر شي سره ساتي چې د کور سره وځي دغه دعا جوړي بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله. او شپږم چې دغه وکي چې بسم الله الذي لا يضر دغه جوړي شپږم. او اوم بیا دی اعوذ بکلمات الله تامه من شر ما خلق. یا الله هر شی چې تا د شر پیدا کړی دی ما د هغه څخه وساتي. دا اومه دعا ده. اتمه دعا تاسو به ما غوړېدلې اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري. یا لازم سترګې زما غوږونه زما بدن دا ټول عافیت را اسانه کې تکلیفو سمې وساتي. او بیا نمه دعا چې ده اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيل الاسقام. وسيل الاسقام کې علما وایي ټول هغه ناجوړیانې دي چې هغه اوس دا نوي را شروع دي. او لسمه دعا ده الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به. دغه دعا بیا باندې درواستو خصوصا چې تاسو واوري چې پلانکې کرونا سو بلا د سې دغه دعا وای معنا یا الله چې تاسو ساتلې ما اته شکر وکړي خدای تعالی به تاسو دغه مستقل ساتي. او یو ولسمه دا دعا ده اعوذ بکلمات الله التامه من کل شیطان. دا سی اوږده دعا ده. دا هغه دعا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم پر خپل لمسیانو حسن حسین رضی الله عنهما ویلې وه. نو اوس علما وایي دغه دعا پر خپل اولادو روزه چوکه چې خدای تعالی د ناجوړي څخه وساتي. 12مه دعا دا ده اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي انت شافي. چې الله شافي خو ته چې موږ هر څونه چات وکړو چې الله ته مو دغه سونه ساتي د ناجوړي څخه کرونا څخه هیڅ څوک مو بل نه ساتلی. 14مه دعا به د خپل ګناوي بخښنه دي
رب اغفر ورحم یو دغه دعا. بل بیا څوارلسمه ده ربنا ظلمنا انفسنا، دا هغه دعا ده چې آدم علیه السلام او بیبي حوا علیه السلام مځکه ته یې راواستوله نو دوی دغه دعا وویله، نو دا هم ډېره زوروره دعا ده. پنځلسمه لا اله الا انت سبحانک، هغه هم ډېره مشهوره ده، یونس علیه السلام دعا ده. بیا نو شپاړسمه دعا ده استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، توبه په دې کې توبه راغلې ده. نو ډېر خلک دا پوښتنه کوي چې توبه څنګه وکړم، دغه دعا ده شپاړسمه چې یا الله چې کړی مې ما وبخښه بیا یې نه کوم، و اتوب الی بیا یې نه کوم، زما توبه ده. او بیا اوولسمه ده اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، دا هغه دعا ده چې حضرت عایشه رضی الله عنها ورته ویله یا رسول الله که ما اوویشتمه معنا لیلة القدر پیدا کړي نو زه کومه دعا وایم، نو رسول صلی الله علیه وسلم دغه دعا ور وښوله. د دې وخت نشته دا ویډیو اوږدې چې زه معنا در وښیم، ډېر ښه معنا یې ده. او اتلسمه سبحانک اللهم وبحمدک اللهم اغفر لي، دا اتلسمه ده. او نولسمه او آخري دعا دا ده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وسره وعلانيته واوله واخره، یا الله غ ټوله ګناوي که کوشنی دي که غټ دي که پښکارا دي که په پټ دي که اعلانیه دي ټوله یا الله راوبخښ. نو زما دا ځان ته ګزارش دی هر روزه دغه 19 دعاوي او د دعای عنس چې ما درته ویله او 4 رکعات نفل او یو آخري شلمې دا که چې یو غولک جوړ که اروزه صدقه اروزه صدقه. نور نو ګرته شیان د الله په لاس کې دي، ورخطا کېږو به نه، و مرګ وینو په سترګه یې وینو چا دي را روان دي فلانکي ځای ته فلانکي ځای ته فلانکي ځای ته، که داسې نه بله کم به مړ سو. مګر دغه چې ووایو دا دعاوې د زړه اطمینان به الله سبحانه وتعالی راکړي. او په دې دعاو کې اکثره دعاوې د قرآن مجید دي، ډېر طاقت او ډېر زور پکښې کې دی. الله تعالی چې موږ ټولو ته د دغه ناجوړي څخه زموږ اولادونه زموږ فامیل زموږ مسلمانان او ټول انسانان د ناجوړي څخه وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. قدرمنو زموږ چینل امام عبدالهادي ناصر در سره سبسکرایب کی او په سایټ کې د غنټۍ بټن اوکې کی او د ثواب لپاره زموږ سره دغه ویډیو در سره لایک او شیر کی چې تر نورو مسلمانانو پورې هم ورسیږي.